څه وخت مخکې دلته یو نوجوان هلک راغی ما سره کېناست ما ته وایي چې یاره مفتي صاحب زه د یو مسلې تپوس کوم ما ورته وایي چې وایه دلته دفتر کې مې ځان سره کېنو ما ته وایي چې دغه شان زما یو جینۍ سره تعلق دی او زه کور کې ما ووې او رشته م ورپسې مونږ ولېږله خو د هغې مور او پلار کلک شوي دي او خاندان والا مال یې نه راکوي او چې زما کور والا پسې یو پیرا صرف لاړل زما د زړه دپاره نو اوس دوباره هغې هم نه ځي چې نه بس مونږ ته خو هغې انکار کړی دی بیا نه شو تللی نو هغه جینۍ هم رضا ده زه هم رضا یمه نو ما ته وایي د شریعت څه مسله ده که مونږ دواړه د دې کور نه لاړ شو بس دا کور پرېږدو نو اول خو هغه له ګوره ما ترغیب ورکو ما ورته چې بچي ګوره یوازې دا نه ده چې ستا د زړه خواهش به پوره شي او بس ته به د خپل زړه خواهش پوره کړې جینۍ او تاسو به لاړ شئ هغه جینۍ پسې شاته ټول خاندان دی تا پسې شاته ټول خاندان دی ستا واده ته ستا د خوریانو ستا د تروریانو ستا د ترونو ستا د ماماګانو حتی که ستا نیا نیکۍ د هغې او د ټولو نه زیات غټ خواهش چې کوم دی نو هغه ستا د مور او پلار دی او که چېرې ته داسې وکې نو ستا د دغې مور او پلار به څه کېږي به هر حال هغه ته ما دا خبرې ډېرې کولې خو د هغه په هغه رویه کې ما ته څه تبدیلي نه ښکارېده دغه ټایم کې الله زما په ذهن کې واچول زمونږ استاد محترم به په دې کې مونږ ته یو خبره کوله هغه خبره الله زما په ذهن کې واچوله هغې به فرمایل چې یو علاقه به یادوله چې هغه طرف ته د یو هلک او جینۍ په خپل منځ کې تعلق و هغه هلک او جینۍ چې رشته دارانو نه کوله مور او پلار هغې دواړه چې نو هغې د کور نه لاړه چې کله لاړل نو په بل ځای کې یو لرې بل علاقه وه په هغې کې اوسېدل بیا نو وی ټول رشته دارو سره غم خادي هر څه پاتې شو وی یو ورځ دا کوم جینۍ هلک چې تښتېدلي و دغه جینۍ چې و نو بازار ته څه دپاره روتې وه سودا له هر څه له روتې وه نو په بازار کې دې سره یو د ترور لور وه یا د ماما لور وه او سره ملو شوه چې کله ورسره ملو شوه نو هغه ورته وایي چې څنګه وخت څنګه تېرېږي بس ته راځه زما کور دلته نږدې دی نو دا جینۍ ځان سره هغه کور ته بوتله چې کور کې کېناستل نو خبرې اترې کېدې نو دا کومه جینۍ چې تښتېدلې وه دې ته وایي ما ته خپل حالات بیان که نه وایي چې زما خاوند خو زما ډېر زیات خیال ساتي او اوس وړه لور هم الله را کړې ده او زما ډېر خیال ساتي بس به هر حال خبرې اترې کېدې خو اخره کې ورته وایي چې یو څیز چې دی نو بس هغه په جړا شوه ډېره زیاته وایي چې ته دومره خوشحالی ستا خاوند ستا خیال ساتي نو ته جاړې ولې او وایي چې بس یو خبره ده هغه ما ډېره جړوي وایي څه خبره ده وایي کله چې دا لور زمونږ پیدا شوه نو د لور د پیدایش نه بعد داسې یو شپه دوه درې بعد یا 20 ورځې 30 ورځې بعد زه یو شپه چې زما سترګې وغړېدې ماشومې جړل نو ما وکتل زما هغه خاوند چې کوم نو هغه په کټ کې نه نو یو ورځ ما وې زه سله وپاسېدلي بله ورځ بیا داسې ماشومې ته راپاسېدم چې ومې کتل هغه بیا په کټ کې نه بس هغه زه شکي غونته شوم دوه درې شپې چې داسې شوې نو پاسېدم په کور کې ګرځېدم نو زموږ په کور کې دی خوا یو بېله کمره وه د هغې نه داسې د دغه اواز راته ده او اواز ترې نه راتله د خبرو زه چې کله ورنږدې شوم او ورته مې غوږ کېښود نو هغه چوک مې داسې وکتل نو زما خاوند په جانماز باندې ناست دی او مونځ یې کړی دی د تهجدو ټایم دی او الله ته لاس اوچت کړي دي او د الله نه دا دعا غواړي چې یا الله تا خو زم دا اولاد خاوند کړم او تا مال هم لور راکړه خو یا الله دا یو دعا زما خامخا قبوله کړي ګورې چې زما دا لور چې کومه ما نه پیدا شوه دا د خپلې مور په شان نه کې وی زما د خاوند هم زما په باره کې اوس دا سوچ دی چې لکه ما غلط کار کړی زه د ده دپاره د کوره روتې ومه غم اوس د خپل لور د پاره دا دعا غواړي چې دا د خپل مور په شان نه کې نو وی دکه ځای ماله اوس جړا راولي چې ما خپل مور او پلار سره څومره زیاتې کړې ما خپل خاندان والا سره څومره زیاتې کړې
ما چې هغه نوجوان ته دا خبر وکړه نو هغه هم سترګو کې اوښکې راغلې او په ژړا شو بس وي مفتي صاحب چې ته څنګه وې زه به هغه شان کومه ما ورته ویل زه به چې مور او پلار خفه نه کړې څه وخت پس بیا راغې او وخت پکې تېرو بس ځان سره یې دغه م راوړی او شیریني میریني م راوړی او وایي چې زمونږ هغه کار الله وکړو بس تاسو چې کومه مشوره را کړې په هغې مې عمل وکړو زمونږ هغه کار الله وکړو او ډېر زیات خوشحاله نو دا که برول کې راځي په ټوله کیفي کې راځي دا قسمه واقعات دا که یو جینۍ الګ دا کار کي نو د دې وروسته ډېر زیات نقصانات روځي د دې د وجې نه د خپل اولاد تربیت داسې پکار دی او هغه ته په داسې څیزونو کې اختیار پکار دی او بل چې تا ته ووایي نو د هغه کم از کم داسې ځای تا ته وښیي نو کم از کم د هغه خوښې ته پکې ګوره خپله انا پکې منځ کې مه راوله خپل پخوانی دشمنۍ پکې په منځ کې مه راوله کم از کم د هغه خوښې ته پکې ګوره